سلامونه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې خپل ورک شوی ټلیفون بیرته لاسته راوړئ او موقعیت یې پیدا کړئ. که چېرته هغه ټلیفون وي، کمپیوټر وي او یا هم ټابلیټ وي، نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. لومړی چې تاسو وکولی شئ خپل ورک شوی ټلیفون بیرته لاسته راوړئ، نو دوه شیونه ډېر اړین دي. اول دا چې تاسو باید خپل ټلیفون کې لوکیشن علامت فعال وي او لوکیشن یې آن وي، او دوهم دا چې تاسو باید په هغه کې ګوګل اکاونټ استفاده کړی وي. نو راځئ چې تاسو ته وښیم تاسو څنګه کولی شئ خپل ټلیفون موقعیت پیدا کړئ، څنګه کولی شئ چې ډیټا یې پاکه کړئ او څنګه کولی شئ چې لاک یې کړئ یا قلف یې کړئ. نو تاسو به د بل چا د ټلیفون نه یا هم له کمپیوټر نه خپل ګوګل اکاونټ ته ساین ان شئ. نو تاسو به ګوګل ته لاړ شئ د بل ملګري له ټلیفون نه او پکې وبلیکئ ګوګل اکاونټ ساین ان. نو کله چې دا صفحه خلاص شي تاسو به په ګوګل اکاونټ باندې کلک کړئ. چون زما اکاونټ خلاص ده، پکې له ما نه د یوزر نیم او پاسورډ پوښتنه ونه کړه، نو له تاسو نه به د یوزر نیم او پاسورډ پوښتنه کوي. تاسو به ورته خپل ګوګل اکاونټ یوزر نیم ورکړئ چې هغه معمولا ستاسو د ایمیل ادرس وي، او له هغه نه وروسته به پکې خپل پاسورډ او ټایپ کړئ او ساین ان به شئ. کله چې تاسو خپل ګوګل اکاونټ ته ساین ان شئ، نو تاسو به هلته ولیکئ چې فایند مای فون یا فایند مای ډیوایس. نو دغه د هیلپ کې راغی چې ته غواړې فایند یور فون، نو ما یوازې فایند ولیکه، دلته خپله اټومیټیک راغی. نو تاسو به په د لینک باندې کلک کړئ، تاسو ته به یوه نوې صفحه خلاصه کړي. په دې کې به تاسو ته وښي سلیکټ ا فون اور ا ټابلیټ. تاسو چې هر شی لرئ، یعنې که چېرته د کمپیوټر نه، د ټلیفون نه یا ټابلیټ نه ګوګل اکاونټ ته ساین ان شوي یاستئ، تاسو ته دلته ښیي. نو زه یوازې له سامسونګ ګلکسي SH7 نه ساین ان شوی یم، نو ما ته ښیي چې 11 دقیقې مخکې ته له د ډیوایس نه دلته ساین ان شوی وې. نو فکر وکړئ زما ټلیفون ورک ده، زه دلته په ده باندې کلک کوم. نو دلته به له ما نه د پاسورډ پوښتنه وکړي تر څو پورې ویریفای کړي چې زه یم یا نه یم. نو بیا به نیکسټ ووهئ. البته دا مو د همغه ګوګل اکاونټ پاسورډ ده. نو د ځای کې یو څو شیونه ډېر اړین دي چې پرې پوه شئ. دلته تاسو ته ښیي چې تاسو ټلیفون دغه ټلیفون ده، دغه ماډل ده سامسونګ ګلکسي SH7. درته ښیي موقعیت چې کوم هیواد کې ده، او تاسو ته ښیي چې آخري ځل څه وخت استفاده شوی ده، 5 بجې او 11 دقیقې 12 دقیقې مخکې. او د ځای کې دوه نور اپشنونه دي. رنګ په رنګ چې کله کې ستاسو ټلیفون به غږ وکړي، لکه زنګ چې ورشي. دویم لوکیټ موقعیت پیدا کړي چې چېرته ده. او تاسو هم چې نه د دغو اپشنو څخه استفاده کولی شئ. لاک یور فون چې خپل ټلیفون قلف کړئ، څوک ونه شي کولی شي د شیانو نه استفاده وکړي. ټرای اینډ کال یور فون، کولی شئ چې خپل ټلیفون ته زنګ ووهئ. او دریم دا چې که چېرته هغه سایلنټ هم یو غږ کوي. او دریم دا چې ساین آوټ آن یور فون، کولی شئ چې له خپل ټلیفون کې له ټولو اکاونټونه ساین آوټ شي. دریم کولی شئ چې شبکې ته ورته ووایئ چې ټلیفون یې ورک شوی چې هغوی یې لاک کړي. او بل کولی شئ چې خپل ټلیفون پاک کړي، یعنی مطلب دا که ویډیو وي، عکسونه وي، دغه باندې کلک کوئ، ورته وایئ یس، ټول شیونه پکې پاکېږي. خو خیر دې ته فعلا حاجت نشته، موږ غواړو موقعیت یې معلوم کړو. په لوکیټ به کلک کوئ، نو تاسو ته به یوه بله صفحه خلاصه کړي. په دې صفحه کې به تاسو ته وښیي چې ستاسو ټلیفون چېرته ده. لکه دلته ما ته ښیي زما ټلیفون دلته ده. نو دغه شین علامت چې درته ښیي دا ستاسو ټلیفون موقعیت ده. او بل دا چې دلته تاسو ته ښیي ستاسو ټلیفون کې څومره چارج ده فعلا، له کومې شبکې سره ده، یعنې کوم سیم کارت ده پکې، او آخري ځل چېرته و. آخري ځل دغه ځای کې و. نو تاسو کولی شئ چې دغه ځای ته لاړ شئ، خپل ټلیفون لاسته راوړئ. کولی شئ چې نور دقیق سټلایټ ماپ کې معلوم کړئ چې کوم ځای کې ده. نو کلک کوئ پې، نو اټومیټیک به تاسو ګوګل ماپ ته بوځي یا ګوګل نقشې ته به مو بوځي. ګوګل نقشه کې تاسو ته دلته ښیي چې کوم ځای ده، تصویر یې درته ښیي. او کولی شئ دا نقشه سټلایټ کې په سټلایټ دلته به کلک کوئ. نو دغه سره علامه ستاسو ټلیفون ده. نو دغه کور کې ده، تاسو کولی شئ چې نږدې کړئ، او کولی شئ چې دغه زیړ شي باندې کلک کړئ
او دلته یې خوشي کې د سړک دا به مستقیم جای درته وښي چې چېرته ده. نو دغه ده د کور نقشه هم درته راوړل چې دغه کور کې ده، دلته درته ښیي. تاسو کولی شئ چې خپل ټلیفون پیدا کړئ، که غواړئ چې دقیق پیدا کړئ چې کوم اتاق کې ده هغه هم کولی شئ. نو هیله ده دوستانو دا ویډیو مې خوښه شوې وي. تر بیا پورې ښې چارې، ښه وخت.